علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو، د ژوند په مزو کې وو. تاسو ته مو په بله ویډیو کې ویلو چې یاره انشاءالله تعالی زه بیا تاسو ته دوربازور وښوم، نوی دوربازور بیا ته وښوم. او زه فاینلي نن نوی دوربازور له راغلی یم. که تاسو لوکیشن وګورو دا مخامخ چې کوم دی دا رینګ روډ دی، او وروسته چې کوم دی که نه دا الحرم دی. او بس دوربازور له زه چې کوم دی راغلی یم. انشاءالله تعالی ویډیو مکمل وګورو. دوربازور نن هم خیر ته وښوم چې نن هم څرنګه حالت دی. لیټس گو. دا چې کوم دی مو فاینلي دوربازور لر ننوتو. دوربازور حالت تاسو کتی شو، که دا وګورو دا یو دکان مطلب خونه کم از کم ماشاءالله خونه خو چې کوم دی ډېره زیاتې غټې تاسو کتی شو په خپله باندې. خو اوس په دا کې خبره بله زه داسې دکانداران دي چې هغه به یایي که نه چې یاره مو ته دغه سیټ اپ پکار دی که نه، مطلب مو یو شی راکړیوو، مو دا شی په ځمکه باندې نه خوا. انشاءالله تعالی یو اجازت درته میلویږي به ته پکې خپل چانس چې مطلب ته ځان ته پکې ډوګې لګوې، ته ځان ته پکې اوسپنې لګوې، ته ځان ته پکې سټینډ لګوې، ته ځان ته پکې جنګلې لګوې، به ته خپله خوښوې. انشاءالله تعالی زه به کوشش کوم چې زه کوم د دوربازور د چا زه سره خبرې وکړم چې مطلب دا په څه حساب سره ورکوي، او دور په دور بي که نه روزانه به او دغه ډیټیل به سره سره شیر کوم. دا زوی چې چا که نه ټیکادار سره خو مو خبرې وکړې، نو هغه ما ته وویل چې یاره ما په ویډیو کې مه راولم، چې صحیح زه ته په ویډیو کې نه راولم. خو مو لږ هغه ته مو ویل چې یاره دا په څه حساب کتاب باندې ورکوي. نو هغه خو ویل چې یاره زه ترې مکمل خبر نه یم که نه. خو مو په پیله کې داسې اورېدلي وو چې یاره 30,000 روپۍ میاشتې به چې کوم دی کوي، او 5 लाख روپۍ آی تھنک دا به ایډوانس وي. نو خیر 5 लाख که حساب کې 5 लाख ډېره زیات دي، ځکه چې دوربازور کې خو دا سیسټم نه و چې ته 5 लाख ورکړه، 4 लाख ورکړه، 3 लाख ورکړه، بس ورځې حساب او ورځې کوي وه. نو دا دکانونه که تاسو وګورو ماشاءالله ډېر پخه دکانونه وي، خبرې پکې بیخي نشته. او بل باران هم بچ دي په هغه دوربازور کې، خو به چې کوم دی باران چې وشو نو بس بیا به ټول دوربازور بند و. خو دا خو داسې دوربازور دی چې یاره بس که باران وي او که وریځ وي او که اسمان شین وي او که هر رنګ حساب کتاب وي دې ته به دوار وي. بل که تاسو سړک ته وګورو ځمکې هم ماشاءالله ټولې پخې دي، هېڅ یو رنګې خبرې هم پکې نشته. مطلب چې څوک کسټمر ودرومي، څوک خلک ودرومي، هغو ته به یو رنګې تکلیف هم نه وي. نو انشاءالله تعالی جمعې په ورځ به چې کوم دی که نه دغه اوپننګ کېږي، مطلب څه خلک پر ودرومي او دلته به چې کوم دی دکانونه نسي په نمبر کې کېږي. بل دا دکانونه چې کوم دي که نه دا نمبر په سطح باندې دا مطلب داسې نه وي چې اوس وایه چې ته پکې هر سړي لرومه، هر سړي به خپل دکان یې به چې توله کوم سریال نمبر در کړو، کوم یې دکان مطلب 23 نمبر 24 25 26 27 نمبر کوم یې دکان نمبر یې کړو، بس تو به هغه ته به داسې نه وي چې نن په 23 کې سبا په 24 کې، نه دا خبرې به پکې بیخي نه وي. نو انشاءالله تعالی جمعې په ورځ به چې کوم دی که نه زه بیا رادرومم، او چې کوم خلک ورو چې هغو سره به زه خبرې کوم مطلب د ایډوانس په باره کې، د کري په باره کې. دا و د نن ورځ ویلاګ. انشاءالله تعالی په بل ویلاګ کې به ګپ لګو. د لوی الله په امان.